باب په بیان دي کې چې سړی به خلک شهادتینو ته دعوت ورکوي چې ایمان ده او بیا به شرایع د اسلام ته دعوت ورکوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نم کال په اخر کې یا د لسم کال په سر کې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه یمن طرف ته ولېږه او ورته نصیحت کې ویایي ته روان داسې خلکو ته چې هلته اهل کتاب دي. دې دا معنا نه ده چې په یمن کې ټول یهودیان اوسېده، نور څوک نه وو، مشرکین هم وو، اهل کتاب هم وو، خو د اهتمام دپاره چې د ملایانو سره به ډېر پام کوي. دا د یهودو سره چې اهل کتاب دي د یغو په دعوت کې به خصوصي اهتمام کوي، په هره خبر خو هغه قناعت نه کوي. نو داسې خلکو ته وروانې چې ورغلې نو څه به کې اول به دعوت شهادتینو ته ورکوي چې د رب کریم په وحدانیت شاهدي ورکي او د ما په رسالت شاهدي ورکي. مهم ځای د دوم ده، ځکه لا اله الا الله خو ظاهره دوی ویي خو محمد رسول الله باندې قول نه کوي. اول به دغته دعوت ورکي که دا خبره در سره ومنله د ظاهر ترتیب ته چې ګورو بیا به نو دوی ته ووایې چې په شواروز کې 15 وخته لمونځ الله تعالی په دې باندې فرض کړی ده. که دا یم در سره ومنله بیا دریمه مرحله کې بیا به ورته ووایې چې الله تعالی په دې باندې زکات فرض کړی چې د دوی د غنیانو نه به اخیستی کېږي په فقراو د مسلمانانو باندې به تقسیمیږي. خو که دا خبره در سره ومنله بیا ګوره چې ظلم ونه کې داسې نه چې په مالو کې هغه ښه مال تر اخلي، دا بیا ظلم ده. او مظلوم چې خیرا وکي هغه خدای پاک دستي قبلوي. د الله تعالی او د مظلوم د خیرا په منځ کې حاجب نشته. دوم روایت کې بیا دغه مضمون ذکر کیږي چې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته حضرت پیغمبر علیه السلام ته اهل کتاب ته ورځي. نو اول چې دوی ته دعوت ورکړي دی یو الله د عبادت دعوت ورکړي. خو دلته اوس دوم تعبیر ته چې وګورو فاذا عرفوا الله عز وجل چې الله تعالی یې وپېژندو معلومیږي یهود الله نه پېژني. ولې دوی داسې خدای مني چې هغه ته زوی هم ثابتوي چې عزیر علیه السلام د خدای زوی ده. دا نفس الامری واقعي خدای پاک چې ده د هغه زوی شته، خو معلومیږي دوی دا نه پېژني بل خدای باندې قول کوي. ځکه ورته ویلي که الله یې وپېژندو نو عقیده د شرک د بنوات د زوجیت دا شیان ټول دي د مابینه چې الله یې وپېژندو بیا خبر ورکه چې الله په دې شواروز کې 15 وخته لمونځ فرض کړی. هغه یې که وپېژندو بیا خبر که چې الله په دې زکات فرض کړی تؤخذ من اغنیائهم چې برسېره نسخه ده د غنیانو نه به اخیستی کېږي فقراو ته به ورکول کېږي. خو که دا یې ومنله ګوره چې په مال کې به بیا داسې نه کوي چې چڼ کوي هغه ښه مال ته بیایي. مال نه کوم مال مراد ده؟ دا ګرځېدونکی مال ژوندي سری حیوانات میږي وزې او غواوې او اوښان چې څوک لري چې د دغو نه زکات تر اخلي نو د دغه کې به بیا موږ تاسو ته علما وي چې 3 ډلې جوړوي. په مال کې فرق وي، هغه ښه مزي به یوه طرف ته کې، هغه ډېر ډنګر به بلې خواته کې، دا متوسط الحال به بلې خواته کې. ته به زکات د متوسط الحالو نه اخلي چې د مالک لحاظ هم وشي د غني د مسکین لحاظ هم وشي د دواړو لحاظ کې وشي. اوس په دغه عنوان کې خو چې کوم څه ظاهره ذکر شوه چې دعوت الی شهادتین او شرائع د اسلام. لیکن اوس بیرته راځو دا چې اول ویل شو چې ته به دعوت ورکې د الله تعالی د وحدانیت شاهدی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت شاهدی ته که دا یې ومنله بیا په پیته پرېږده بیا یې نو په دې پوه که چې خدای پاک په دې باندې 15 وخته لمونځ هم فرض کړی. د دغه ظاهره ترتیب نه څوک دا فهموي
چې کفار په شرائعو په فرعي احکامو باندې نه دي مکلف. ولې خو ترتیب شو که ایمان راوړ بیا دا ورته ووایه چې ایمان نه وي عرف الله نه وي یا شهادت نه وي هغه وخت کې خو د لمانځه خبره نه ده راغلې. نو څوک د دغه ظاهر په ترتیب باندې دا وی چې کفار مکلف نه دي چې تر څو پورې ایمان نه راوړي په دا فرعي احکام نه دي مکلف. اوس په دغه مسله کې خبره وکړو چې کفار په فرعي احکام په لمانځه په روژه په زکات په حج په دغه مکلف دي کنه. ایموږه احناف درې ډلې دي پکې. یوه ډله دا وی چې دغه کفار چې ترڅو ایمان نه راوړی په فرعي احکام باندې نه دي مکلف نه وجوبا نه اداء. د کفر سره ادا صحیح کیږي چې ادا نه صحیح کیږي نو مکلف نه دي. وجوب نشته چې نشته نو په آخرت کې به دوی ته عذاب صرف د کفر ورکول کیږي. د لمانځو د روژو د زکاتو د حج د پرېښودن سزا به دوی ته نه وي ځکه په دغه مکلف نه دي. یو قول د موږ د احنافو دا ده. دوم قول دا ده چې دوی مکلف وجوبا دي اعتقادا خو اداء نه. لکه په دغه چې خدای نسی چې د الله وحدانیت نه مني په دغه خدای نسی چې د لمانځه فرضیت نه مني. کړه نه چې کړه نه ده دا نه منلو باندې خدای پاک نسی. د روژې د زکات د حج نه منل په دغه باندې خدای پاک نسی. نفس وجوب په دغه شته او وجوب د اداء نشته په یغ نه دي مکلف. دریم قول دا ده چې عراقین علما دي هغه وینا دوی مکلف هم وجوبا دي هم اداء دي. آیاتو ته کو وګورو کفارو ته په جهنم کې وویل شي ما سلککم فی سقر. ته جهنم ته ولې راغلی؟ دوی ورته جواب کوي لم نکم من المصلین. موږ لمونځونه نه کړه. ګوره په کړه نو هغه ده د آیات ته معلومیږي چې په دغه باندې خدای پاک سزا دوی ته ورکوي. اوس که څوک وي چې د حدیث نه خو داسې معلومیږي چې اول ایمان ده که ایمان و بیا پروسته په دغه مکلف دی یو په دغه باندې تفریق کړی دی چې ایمان نه راوړی نو خو مکلف نه دی. دی وایي نه د حدیث نه دغه نه ثابتېږي. که ظاهر عطف ته ګورې بیا خو زکات هم په لمانځه باندې تفریق کړه چې که لمونځ یې ومنو بیا پس یې هغه نه د زکات خبره ورته وکړه. خو چې ایمان راوړي د ایمان نه بعد ټول مني چې بیا په ټولو احکامو مکلف دي که نه. که لمونځ کې کوي نه کې زکات به ورکوي که به نه ورکوي. داسې خو نه ده چې که لمونځ یې کو بیا نو د زکات خبره شته که لمونځ یې نه کو نو په زکات نه ده. او دلته ظاهره ترتیب چې دا هم شته که نه شته. نو بیا د حدیث مطلب څه ده؟ وای د حدیث مطلب دا ده چې د دعوت اصول کې بیان دي. اهم پل اهم اول دعوت ورکه ایمان ته بیا په عباداتو کې تر ټولو نعمت حیثیت شي لري خو لمونځ لري. بیا دعوت ورکه لمانځه ته بیا دعوت ورکه زکات ته. په یوه ور ټولو دعوت مه ورکوه. دا طریقه د دعوت ته د دغه وجه نه که موږ وګورو په حدیث مبارک کې په ارکانو د اسلام کې چې بون الاسلام علی 50 مو اوس نږدې ویلی ده. دلته چې ذکر شو 3 شیان ذکر شو 2 بیخي ذکر نه شو چې نه د روژې ذکر پکې راغی نه د حج. علما دا وی چې چیرې چې بیان د شرایع د اسلامي بیا ټول بیانېږي خو چې چیرې ځای د دعوت وي ټول بیا نه بیانېږي. ولې قرآن کې د دغه درې شیانو اهمیت ډیر ده چې د ایمان د لمانځه د زکات عبادت بدني او عبادت مالی د دغه اهمیت ډیر ده. نو دعوت اول به دغه ته ورکوي. خو د دعوت اصول دا دي چې داسې طریقه به دعوت ورکوي چې مدعو متنفر نشي. د رب کریم خپل عادت مبارکه ته که وګورو حضرت عایشه صدیقه عفیفه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن عظیم شان احکامات خو اکثره په مدینه منوره کې نازل شو. په مکه معظمه کې اکثره د قرآن اخرنی سورتونه نازل شوي چې قصص دي پکې مواعظ دي پکې احکام نشته.
احکام په آخر کې نازل شو. ولې دا یو عجب حکمت ذکر کړي وای که اوله نه په اسلامي اصولو کې دا دعوت راغلی وای چې ایمان بم راوړي، لمونځ بم کوي 5 وخته، زکات بم ورکوي، روژه بم نیسي، حج بم کوي او شراب بم پرېږدي، سود بم پرېږدي، ام مناهي و دغه ټول وای بیا به دغه خبره منلو ته ډېر کم خلک تیار شوي وو. تر ډېرو کلو صرف د ایمان دعوت و. الله د طرف نه حکم نزول دی یو د ایمان و. بیا د ایمان نه بعد د لمانځه حکم راغی. بیا وروسته د زکات حکم راغی، بیا د روژې حکم راغی، بیا په 2م کال د حج حکم راغی. او د ګناهو په باب شراب تر ډېره و. په احد کې مجاهدینو شراب چکلي شهیدان هم شوه، وروسته منې شوه. د سود نه وروسته منې شوه چې عادت شي د دین سره. اوس نو حکم الله به د دعوت انبیاو ته هم دغسې کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام، حضرت هارون علیه نبینا علیه السلام ته الله وی فقولا له قولا لینا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه، حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه یمن ته لیږي، بیا ورته یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. نرمی باندې کار کوي، خلکو ته د دین نفرت مه ورکوي. دا اصول د دعوت دي. موږ تاسو په هغه خط کې د بخاري شریف چې نرمي د هغه سړي په عظمت هم قائل ارڅ به ورسره مني چې نرمي پکې راشي. اوس نو د دعوت دلته حدیث کې اصلي مطلب دغه د اصول د دعوت ارشاد دته شوی چې اهم فل اهم ته به دعوت وي. اول به د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکړي، خو ورسره محدثینو کې د خدای پاک په وحدانیت په دلایل هم ورته ذکر کړي. دیغو به تسلی و اطمینان راولي. بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت دلایل ورته ذکر کړي. د دې به د په حقانیت باندې اطمینان راولي چې د الله عظمت په زړه کې پیدا شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت په زړه کې پیدا شو، په دلایلو دی ورته ثابت کړه. نو د دې خبره ته اوس غاړه ګدي چې یو خو د دې عظمت پس یې غنه بیا د لمانځه حکم وکړه. بیا په دغه لمانځه کې چې دوی ته دعوت ورکړي، د لمانځه محاسن ورته ذکر کړه او د لمانځه د ترک وعدات ورته ذکر کړه چې د لمانځه په عظمت پوه شي. دنیایي ګټې هم ورته ذکر کړه چې څوک 5 وخت لمونځ کوي د رزق به پراخي وي او د بدن په لحاظ باندې ځلکدن به اسانه وي، د قبر عذاب نه به خلاص وي، په قیامت کې به عملنامه په خلاص ورکول کېږي، د په ایمان به دلایل نور موجود وي. دغه ترغیب ورکړه. او کله چې د لمانځه حقیقت د زړه ته ولوېده، په دغه انسان کې عجز راغی. دغه انسان په دې پوه شي چې زه غلام یم د یو چا. عبادت غایت تذلل ته ویل کېږي. دا چې سر په سجده ګدي تکبر به ختمیږي. نو دلته سره چې په مځکه کېښه غلامي تسلیم کړه، په دغه به ذاتي پوه شي چې ما ځانم د الله ده، د ما مالم د الله ده. وروسته بیا د مال خبره ورته وکړه. ولې؟ وای مال د تجربې د نګانه په خلکو باندې تر ځان ګران ده. ځان مرګ ته ورکوي خو ته روپۍ نه تېرېږي. او چې روپۍ ته تیارې اول دغه ځای ته تیار کړه چې دی په دغه پوه شي چې د ما ځانم د الله ده، د ما مالم د الله ده. دلایل ورته ذکر کړه. پس دغه نه بیا نو په نورو شرایعو د اسلام باندې عمل ورته اسانه شي. د جنت نور بیا پرېږده. اول دا شی وکړه. اوس په دغه کې اول عقیده اصلاح شوه، بیا عبادت بدنیه ورته غاړه کېښوه، بیا عبادت مالیه ورته. وروسته چې د روژې حکم ورته وکړي، هغه هم عبادت بدني د دستي مني. چې د حج حکم ورته وکړي، هغه عبادت بدني او مالی دواړه ده. هلته د مالی سره هم عادت شوی، د بدني سره هم دستي مني، په مینه او په شوق باندې مني. دا هغه اصول د دعوت انحصار هم نه ده مطلب. نو دا اعتراض هم څوک نه کوي چې دلته خو د روژو ذکر نشته پکې.
دلته خو د حج ذکر مثلا نشته، بیا څوک غلط ضعیف توجیهات کوي چې تر دغه وخته پورې دا احکام بعضې پرت شوي نه وو. او هلته مو دا وویل چې د غزوې د تبوک نم بعد د نم کال په اخر کې یا د لسم کال په اول کې حضرت معاذ رضی الله عنه ولېږه، او هلته و تر څو پورې چې صدیق اکبر دور خلافت راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، دی په یمن کې و. د صدیق اکبر په دور خلافت کې راغی بیرته مدینې منورې ته، بیا یې ولېږه د شام په لوري باندې. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې په شام کې وفات شو، خو په آخر عمر کې لېږلی. دلته خو شرایط د دین پوره شوي وو. دا توجیه نه چې تر دغه وخت د حج فرضیت نه و راغلی، ځکه نه د په حدیث کې ذکر شوی. نه، خو اسانه خبر دا د دعوت اصول ورته کې ذکر شوي. انحصار مطلب نه ده. اوس ضمناً محدثین د دې نه بل حکم هم ثابتوي. دغه نه دا معلومیږي چې خبر واحد حجت ده. ولې بل ملک ته یو سړی ورلیږي چې ته به دا ورته وایې، که د دغه یو خبره حجت نه وای، قبلېدی نه، هغه خلکو باندې عمل په لازم نه وای، بیا خو به یو سړی نه ورلېږو، بیا خو به ډېر ولېږل. څوک دلته دستي د معترضین خو ماسې خولې بخار کوي چې دا خبرې واحد نه ده. ولې د حضرت معاذ رضی الله عنه سره حضرت ابو موسی اشعري هم لېږلی و. په یو قول کې راغلی دی چې 15 نفره یې ولېږل. یمن 15 مخلاف و، لکه موږ تاسو په اصطلاح 15 ولایت و، ځان ته والي ورولېږو. موږ که اول مقدماتي خبره د احادیثو په یاد وي چې خبر واحد او خبر متواتر ته موږ تقسیم کړی و. خبر متواتر چاته ویل کېده؟ دومره ډېر خلک چې نقل کړي چې اجتماع په کذب محاله وي، په یوه یا په دوه یا په دریو تر 5 پورې متواتر ګرځي. په دوه والي دی ابو موسی اشعري ورسره و، نو خبر واحد نشو. په اصطلاح د حدیثو کې خبر واحد درته اخلم، یو نه درته ښیم د عادات په لحاظ. نو خبر واحد حجت ده، دغه ځای نه معلومیږي. نور دا خبره چې حضرت سیدنا معاذ رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږو، دا د والی په صفت لېږو که د قاضي په صفت؟ نو دواړه قوله دي. څوک چې د والی په صفت ولېږو، څوک وایي چې د قاضي په صفت ولېږو. خو په حدیث مبارک کې راغله چې دغه خلکو ته اول د ایمان دعوت ورکه، بیا د لمنځو دعوت ورکه، بیا د زکات. خو په زکات کې بیا داسې لفظ راغی د دوی د اغنیاو نه به اخیستی کېږي، د دوی فقراو ته به ورکول کېږي. د دغه لفظ نه بعضې ائمه دا وایي چې د یوې علاقې زکات نقل کول بلې علاقې ته دا ناروا ده. ولې تؤخذو من اغنیائهم، دا معنی د یمن د خلکو د غنیانو نه به زکات اخیستی کېږي، فتردو علی فقرائهم، د دوی په فقراو ته به بیرته رد کېږي. موږ مسلک دا ده چې زکات دغه حدیث مبارک مطلب یو ده او تا بل اخیسته. فقرائهم هم ضمیر مسلمانانو ته راجع ده. د مسلمانانو د غنیانو نه به زکات اخیستی کېږي، مسلمانانو مسکینانو ته به ورکول کېږي. داسې نه چې د هغې علاقې. ځکه وایي که دا حدیث نه وای، دغه سیکان، دغه هندوان، دا عیسایان چې په اسلامي ملکو کې اهل ذمه اوسیږي، دغه ته به د زکات ورکول بیا جایز و. خو دلته چې دا راغلی دی چې د مسلمان نه به اخیستی کېږي، مسلمان فقیر ته به ورکول کېږي، نو اهل ذمه ته زکات نشي ورکولی. نور خیراتونه ورکوی شي خو زکات نشي ورکولی. دغه دا مطلب ده. نو اوس د دې خبرې ثبوت هغه دا ده، حضرت معاذ رضی الله عنه الته د زکات په وخت کې چې چا سره به نغدې روپۍ نه وي، رختونه هم تر اخیست، او بیا به ورته ویل دا د نبي علیه السلام صحابه او د حال سره هم اوفق د کالي نه لري، نو د یمن یې رالېږل مدینې منورې ته که نه رالېږل. خو موږ تاسې مسله دا ده، وایي د یوې علاقې زکات نقل کول بلې علاقې ته روا ده. بهتره دا ده چې د خپل علاقې په مسکینانو تقسیم شي، لیکن په بعضې صورتو کې دا ده چې بل ځای ته ولېږل شي، لکه اصلح، احوج، اقرب، دغه درې تعبیرو باندې. دلته په دغه علاقه کې چې ته اوسېږې، د دغه علاقې خلک اکثره دینداري کې کمزوري دي. سړی چې په وطنو وګرځي
معلومیږي ورته نه لمونځ کوي نه روژه نیسي. اوس د دغه علاقې فقیر ته چې ورکړي زکات خو دې په ادا کېږي. ولې که فاسق ده مسلمان خو ده زکات پسې کېږي، لیکن په معاونت معصیت کې به راځي. تا په روپیو باندې به دی شراب چکي، تا په روپیو باندې به دی قمار وهي، تا په روپیو به یو بل څه کوي. اوس د دغه ځای نه بل علاقې ته د اصلاح په نیت باندې چې هلته ښه خلک دي، طلبا دي، مجاهدین دي، نیک عمله انسانان دي، ته د خپل علاقې نه زکات نقل کوي یغو ته، نو هغه کې به دوه لحاظ شي. عام مسکینان دي، عام دیندار دي. د دینداری په حیثیت به ته په معاونت دین کې وسره شریک شي، نو د اصلاحیت په لحاظ نقل کوي شي. یو دوم د احوجت په لحاظ دلته علاقه کې مسکینان شته، خو لیکن په یو علاقه باندې سیلابونه راغله، یا په علاقه باندې زلزله راغله، په یو علاقه باندې نور قحطۍ راغله، هغه خلک ډیر محتاج دي. تر دغه کور یې مړنګ شو، مال سامان یې لاندې شو، یا اوبو یې وړ، جوب کې روپۍ نشوي ورپاتې، دا مسکین ده، هغه مسکین ده، خو هغه ډیر محتاج ده. په دغه لحاظ نقل کوي شي. دریم د اقربیت په لحاظ په کوم علاقه کې چې ته اوسېږې قریبان شته، او بل علاقه کې تا خپل قریبان دي، دلته مسکینان دي، هلته مسکینان دي، خو هغه د تا علاقې نه بلې علاقې ته. دا د موږ په مذهب باندې روا ده. بهتره دا ده چې د خپل علاقې په مسکینانو تقسیم شي، بل ته روا ده. خو په دغو دریو صورتو کې بیا بهتره دا ده چې هغو ته نقل شي چې هغه تر دغو نه اصلح وي، یا تر دغو نه احوج وي، یا تر دغو نه اقرب وي. په هغو صورتو کې زکات نقل کوی شي. او د دې نه بله مسله هم ثابته شوه. آیات مبارکه کې مصارف د زکات چې ذکر شوي دي 8 صنف دي غالبا، او اکثرو کې د جمع صيغې ذکر شوي دي، فقرا، مساکین، ابن سبیل، او هغه چې ذکر شوي دي. ظاهره د هغه آیات په تقاضا بعض علما وی زکات چې باسي په غټولو ډله به تقسیمه یوې ډلې ته به نه ورکړي، او په هر ډله کې به درې کسانو ته ورکړي، جمع په لحاظ کې یو ته نه. دغه حدیث ته ثابت نه، یو ډلې ته ورکوي شي، یو سړي ته ورکوي شي. دلته صرف قرار دی راغله. اوس د غنیانو نه به اخلي فقرا، او ته فقرا هم جمع ده، خو غنیان هم جمع دي. مقابله د جمع چې د جمع سره راشي تقسیم علی الاحاد پیدا کوي. د دغه قاعده پرونه یو پرته ورکوي شي، یو فقیر ته، او بیا په یو فقیرانو ته، بیا په فقیرانو کې یو فقیر ته ورکوي شي. ځکه تقسیم د جمع مقابله چې راشي وي تقسیم علی الاحاد پیدا کوي. نو لہذا دا روا ده چې یو مسکین ته سړی زکات ورکړي، نورو ډلو ته دې نه کې ورکړي، چې غلامانو ته ورکړي، چې هغه مکاتبین دي، یا یې پوروړي ته ورکړي، یا یې مسافرو ته ورکړي، یا هغه عاملین چې په زکات مقرر دي هغو ته ورکړي، یا فقراو ته یا مساکینو ته جمع کې خو راغلي. هغه صرف مصارف ښوولي دي چې دغو ډلو کې چې هر یوې ته ورکوی شي. صرف مؤلفة القلوب تر مستثنا دي، اوس هغه منسوخ دي، هغو ته یې نشي ورکولی. دا نورو ډلو ته خو ټول هر یوې ته چې ورکوي اوس هم ورکوی شي، خو تخصیص دی دا نشته چې ټولو ته به وي او هر یوې کې به درې کسان دي. نه، یوې ډلې ته په یوه ډله کې یو نفر ته یې ورکوی شي. خو په زکات کې به بیا د کرایم د اموالو نه ځان ساتي. دلته نو معلوم شو چې دغه هغه مالونه چې حیوانات دي، په یوه کې دا خبره ده، یو اموال ظاهره دي، یم اموال باطنه دي. دا روپۍ د اموال باطنیه او د جملې نه بلل کېږي. د یو زکات تا په کور کې روپۍ دي، قاضي عامل به درڅې مقرریږي د حکومت طرف نه، صندوقان به ګوري چې په صندوق کې د څو روپۍ دي ماته زکات راکړه. هغه د مال چکتن ته خواږه متفاوض ده. دا کوچیانو باندې او د مځکې په عشرو باندې د حکومت طرف نه عامل مقرر کېږي. اموال ظاهره د عشرونه هم دی راټولوي، او دغه زکات د میږو د وښانو د دغه هغه راټولوي. اما دغه د هغه نقدي وسایل چې د چا سره وي، د هغه مالک خپله دی، د خپل قریب ورته معلوم ده، خپل کلیوال او دوست ورته معلوم دی، هغو ته به ورکوي. او که دغه زکات څوک حکومت ته وسپاري، لکه دا نور شیان چې حکومت ته ورکوي،
حکومت د ځان لپاره ورکوي، د امیر صاحب لپاره ورکوي، که د فقراو لپاره ورکوي؟ خو د فقراو لپاره ورکوي چې میږي ورکوي د فقراو لپاره، اوښان ورکوي د فقراو لپاره. که روپۍ ورکوي چې دا هم د زکات روپۍ دي، پوهې کې چې دا هم د زکات روپۍ دي، ته فقیران ډېر راځي، ته د حکومت واکدار یې، والي صاحب یې، پلانکی صاحب یې، دغه د زکات روپۍ دي، دا هم جایز ده. خو په زور یې هغه نشي تر اخیستی، اما د مال زکات خو په زور تر اخیستی شي. او که داسې چې په بینکو کې د روپۍ ایښي دي، تا نه بغیر کال چې پوره شي خپله حکومت ته حساب معلوم دی چې تا خو دومره روپۍ پکې پرتې دي، دی زکات تر واخلي. دا مسله بیا په یو بل ځای کې راځي، خو دلته به لږ دومره ذکر کړو چې په دغه صورت کې چې دی واخیسته، لکه موږ نه پوښتنې هلته شوي دي، خپله حکومت هغه د تا پاڼ معلوم دی زکات، او زکات بیا نورې روپۍ مثلا چې درکوي دغه درنه کاټ کوي چې دغه روپۍ د تا په زکات کې موږ اخیستې دي. نو په یغ کې بیا دوه قوله دي، څوک وایي چې بس د تا غاړې فارغه شوي، حکومت وایي چې ما درنه واخیست، دا عزت په مصارفو لګوي که نه لګوي، د تا غاړې فارغه. څوک نه دا تحقیق وکړي چې رښتیا دغه حکومت چې د تا د روپیو نه زکات اخیست مصارفو ته یې رسولی او که نه. که مصارف یې نه رسولی خپل جیب یې پټه کړی ده، نو ته چې په خبر شوې چې د تا مال د زکات په نامه باندې د غلط استعمال کو، غني ته زکات ورکول نه دي، نو خو غاړې نه په خلاصېږي، نو بیا به مستقل بل زکات ورکوي. څوک چې دی چې ذمهوار ده، مسؤلیت یې ده چې غاړې بندې کړه چې وویل چې ما د مسکینانو دپاره د زکات په حیثیت درنه واخیستې، نو بیا صحیح ده په هغه کې خو د زکات وایي چې حکم چې ذکر کیږي چې د عامل په واسطه ټولیږي، یا د مځکې عشرونه دي، یا دغه حیوانات دي چې د دغو مالو زکات عامل دې طرف نه وي، او د روپیو زکات په خپل اختیار د تا ده، خو ته داسې کړی شي چې حکومت ته تسلیم کړې. خو که په خپله یې ورکوي زما په فارغه ده، او دا لیاقه خبره ده، په خپل لاس باندې ده. نور څه به انشاءالله نه یې پکې پاتې، دا بل باب خو د جنګ خبرې دي. امر